د خولې نه بدبوی ولې ځي او کم داسې وجوهات دي چې د هغې د وجې نه د انسان د خولې نه بدبوی ځي او کم داسې علاج دی چې انسان هغه په کور کې هم کولی شي چې د هغې د وجې نه د انسان د خولې کومه بدبوی ده هغه ختمیږي. نو د ټولو نه اول کله هم چې د انسان په خوله کې لاړه نه پیدا کیږي د هغې د وجې نه هم د انسان د خولې نه بدبوی ځي. ځکه چې کله انسان خوراک وکړي او خوراک د انسان په غاښونو کې پاتې شي نو هغه خوراک زموږ په خوله کې داسې جراثیم دي چې هغه موږ ته فایده راکوي. نو هغه کم پاتې شوی خوراک ته هغه خوړل شروع کړي ځکه چې هغه هم ژوند کوي. نو کله چې هغه خوراک شروع کړي په دې ټایم کې د هغې جراثیمو نه یو ګیس پیدا کېږي چې هغې ته سلفر ویلی شي او د دې سلفر د وجې د انسان د خولې نه بیا بدبوی ځي. دویم د چا چې د خولې صفایي نه وي د هغه د خولې نه هم بدبوی ځي. دریم د چا چې غاښونو ته انفیکشن شوي یعنې غاښونه خراب شوي د هغې د وجې نه هم د انسان د خولې نه بدبوی تللی شي. څلورم د کم انسان چې په غاښونو باندې تور شان کیري راغلي د هغې د وجې نه هم د انسان د خولې نه بدبوی تللی شي. پنځم د انسان چې کومې مسوړې دي کومې ژامې دي هغې ته څه انفیکشن شوي وي څه خرابي ورته شوي د هغې د وجې نه هم د انسان د خولې نه بدبوی تللی شي. شپږم د انسان چې کوم د خولې نه پیپ تللی دی معده پورې که چېرې په دې کې خرابي راغلي وي دې ته انفیکشن شوي د هغې د وجې نه انسان د خولې نه بدبوی تللی شي. اووم انسان که چېرې په معده کې څه مسله وي د هغې د وجې نه هم انسان د خولې نه بدبوی تللی شي خو دا له کم کیدی شي. اتم څوک چې سګرټ څکي د سګرټ د وجې نه هم د انسان د خولې نه بدبوی تللی شي. نو که چېرې تاسو وایئ چې دا بدبوی زموږ د خولې نه کمه شي نو تاسو ډیلی بیسس باندې 2 ټایم برش کوئ او ورسره 5 ټایم تاسو مسواک کوئ چې دا سنت هم دی. دې سره که چېرې تاسو د غاښونو څه انفیکشن یا کیري وي یا د جامې د مسوړو څه خرابي وي تاسو ته یا د معدې څه مسله وي یا د اسوفیګس مسله وي کوم پیپ چې زموږ خولې نه معده پورې تللی نو د دې علاج چې وکړی شي د اټومیټک ورسره ټیکیږي. همدغه شان د خپل صحت په اړه اویرنس دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه.